او د نورو قومونو سره هم داسې نه چې تاسې اوس بیا دیجې څخه ووتئ چې ولا نجیب راته وویل چې د نورو قومونو سره نه وګورئ چې تر هغه ازبکو ترکمنو تاجکو دوی راټولو نو راځئ یو څو ورځې به دلته بیا هم بهانه را پیدا سوه سره راټول به یو نه یو تعداد دغه برخې ته پرېږدئ او یو برخې یو تعداد وظیفه واخلئ لاړ شئ خپلو قومونو ته ځتي د ګردیز نه نیولې تر لوګره پورې هغه چې نیولې تر پکتیکا پورې پکتیکا نیولې تر خوسته پورې پاکستان ته ځئ جلال آباد ته ورځئ هر چېرته چې ورځئ خپل وظایف سرته ورسئ یو تعداد دلته پاتې سئ او نور قومونه راټول کړئ او د ټولو سره مشوره وکئ ځکه چې د افغانستان خاوره د ټولو افغانانو خاوره ده او ستاسې بزرګواري به په دې کې وي چې تاسې دا مشوره د نورو قومونو سره او د نورو ملیتونو سره شریکه کړي لکه چې په لویې جرګې کې کښېنئ لکه چې تاریخ دا ښودلې ده د نورو قومونو یووالی او اتحاد مو چې سره راوسته زه تاسو ته یایم چې دا اتحاد او یووالی چې سره یو وارې آواز یې پورته سو جنګ ته د زه بیا نه لېږم د اختیار درته مخکې له جنګه څخه پاکستان درته وایي چې زه اوس سره کښېنم خو چې ته ځان سره یو ځای کړي د تا د نفاق سره د تا د نفاق نه بې اتفاقۍ څخه دښمنانو ډېر استفاده کړې واقعیت خبره دا ده زما د سولې په سیاست کې جبن او ډار نه دی پروت زما د سولې په سیاست کې د بیرته افغانانو د یو ځای کولو سوال پروت دی چې زه وایم آشتي کم چې وجود مې یو تن مې یو سي دا زخمي پرهارونه چې د ما په وجود په افغانستان په وجود باندې لګول سوي دي دې باندې بیرته زه ملهم کېږدم او د دغه سیاست څخه دی چې پاکستان او نور ټول یېرېږي چې که دا افغانان یې راته بیرته یو ځای کړل سبا ته به زه څه خیل ځواب وایم